د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزارت وایي چې په کابل کې د شاه و عروس بند پروژه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د طالبانو د انرژۍ او اوبو وزیر عبداللطیف منصور مراسمو ته د وینا پر مهال ویلي چې د دغه بند په پرانیستلو سره به د کابل ښاریانو د اوبو ستونزه حل شي. همداراز د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغني برادر هم د دغه بند د پرانیستي په مراسمو کې ګډون کړی او ویلي دي چې افغانستان د وروستیو جګړو له کبله د اوبو سرچینو په برخه کې پانګونه نه ده کړې، خو اوس مهال د اوبو مدیریت او د انرژۍ پراختیا د دوی له لومړیتوبونو څخه ده. د یادونې وړ ده چې د شاه و عروس بند د جوړېدو چارې په 1491 لمریز کال کې د تیر جمهوري نظام پر مهال پیل شوې وي، خو د تخنیکي ستونزو له کبله له ځنډ سره مخ وي. د معلوماتو له مخې دغه بند د 9.3 میلیونه متر مکعب اوبو د زیرمه کولو او د 1.5 میګاواټ برېښنا د تولید ظرفیت لري. پکتیا کې د متحده عربي اماراتو په مالی مرسته د 150 بستریز روغتون د جوړېدو چارې پیل شوې. د پکتیا ولایت مسؤلینو په ګردیز ښار کې په 15 شریبه ځمکه کې د 150 بستریز روغتون د جوړېدو د پیل خبر ورکړ. د سیمایزو چارواکو په وینا دغه روغتون د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر خلیفه سراج الدین حقانی په وړاندیز او د متحده عربي اماراتو په مالی مرسته په راتلونکو 2 کلونو کې د څه باندې 15 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي. د پکتیا د عامه روغتیا ریاست ویلي دغه روغتون چې د 150 بسترونو ظرفیت لري په 15 شریبه ځمکه کې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت جوړیږي. د پکتیا ولایت اوسیدونکو له اړوند مسؤلینو او مرستندویه مؤسسو غواړي چې په دغه ولایت کې د روغتیايي سکتور د پیاوړتیا لپاره نور ګامونه هم پورته کړي. د قوشتېپې کانال د دوهم پاسچاري 80 سلنه بشپړې شوي دي. د کرنې وزارت د قوشتېپې کانال د جوړولو په کار کې د چټکتیا لپاره د دولتي بنسټونو ترمنځ د همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار لري. دغه وزارت وایان وایي په هغه غونډه کې چې د کرنې وزارت او دولتي بنسټونو ترمنځ جوړه شوې وه، د قوشتېپې کانال د دویم پاس د جوړولو په موخه کې په خنډونو، حل لارو او پرمختګونو خبرې اترې شوې دي. د ملي پراختیا شرکت د شمیرو له مخې اوس مهال د قوشتېپې کانال د دویم پاس د کیندنې چارې 80 سلنه مخته تللي او په دې برخه کې 80 قراردادي شرکتونه د شپې او د ورځې کار کوي. د کرنې وزارت وایي چې په هیواد کې د زعفرانو حاصلات د تیر کال په پرتله د پام وړ زیات شوي دي. د راپورونو له مخې د زعفرانو د حاصلاتو د زیاتوالي لامل د باران زیاتوالی او د زعفرانو د کښت او راټولونې لپاره د نوو تجربو حاصلول او کروندګرو ته د زعفرانو د نوو بوټو ویشنه او زده کړې بلل کیږي. د کرنې وزارت ویان رسنیو ته ویلي چې له کروندو څخه په ټوله کې شاوخوا 40 متریک ټنه زعفران راټول شوي دي چې 90 سلنه یوازې په هرات ولایت کې تولید شوي دي. طالبانو په پنجشیر کې د 40,000 ډالرو په ارزښت زمرود وپلورل. د یاد ولایت ویان ویلي چې یو ځل بیا د هیواد پر سوداګرو 203 قیراته زمرود د 9,210 ډالرو په ارزښت د قانونو د څارنې کمیټې سیمایزو چارواکو او سوداګرو په شتون کې د داوطلبۍ له لارې وپلورل شول. د نوموړي په وینا دغه زمرود په دې وروستیو کې د پنجشیر ولایت د زمرودو له قانونو څخه استخراج شوي دي. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې هم د هیواد پر سوداګرو زرګونه قیراته زمرود پلورل شوي دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې روان کال کې د بڼوالۍ او کرنیز سکتور د ودې په موخه یې افغانستان کې ځانګړي پروژې پلي کړي دي. د یادې ادارې په خبرپاڼه کې راغلي چې د هیواد د بیلابیلو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د 2024 کال په لړ کې له 678,000 څخه ډېر میوه لرونکي نیالګي پر خلکو ویشلي او څه کم 3,000 باغونه یې نوي هم جوړ کړي دي. د یاد سازمان په وینا په ویشل شویو میوه لرونکو ونو کې انګور، ناک، شفتالو او بیلابیلې میوه لرونکي ونې شاملې دي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت اعلان کړی چې په تیرو 9 میاشتو کې له 1 میلیون ډیر افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې دغه کسان له ایران، پاکستان او ترکیې څخه د 1403 لمریز کال له پیل څخه بیا د قوس میاشتې پورې خپل هیواد ته راستانه شوي او یا هم په زوره راایستل شوي دي. د ایران حکومت پریکړه کړې چې د روان کال تر پایه به 2 میلیونه افغان کډوال چې د اوسېدو قانوني اسناد ونه لري افغانستان ته اخراج کړي. تیر کال پاکستان هم د افغان کډوالو د ډلهییز اخراج لړۍ پیل کړې وه، خو د ملګرو ملتونو په غوښتنه بیا د یو څه وخت لپاره وځنډول شوه. بریتانیا کې د انساني قاچاق په تور 3 افغانان نیول شوي دي. د بریتانیا ملي جرمونو ادارې ویلي چې دا 3 کسان زیرمل خان، زیشان او سیف الرحمن احمدزی نومیږي چې په روانه دسمبر میاشت کې نیول شوي دي.
د بلجیم یوې محکمې د پریکړې پر اساس احمدزی په 10 کلونو بند او 2 نور په 3 کلونو بند او 3000 یورو نقدي جریمې محکوم شوي دي. د بلجیم څارنوالانو ویلي دغه کسانو له افغانستان څخه خلک ایران او ترکیې ته او بیا له هغه ځای اروپا او په ځانګړې توګه فرانسې او بلجیم ته په قاچاقي توګه لیږدول. روسیه او اوکراین د متحده عربي اماراتو په منځګړیتوب 339 بندیان تبادله کړل. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په جګړه کې نیول شوي 150 اوکرایني سرتیري له همدې شمېر روسي سرتیرو سره تبادله کړي دي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي بیا ویلي چې په دې تبادله کې 109 اوکراینان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د جنوبي کوریا یوې محکمې دغه هیواد د تعلیق شوي ولسمشر د پوځي حکومت د ناپیژولو په تور د نیولو امر صادر کړی دی. دا سزا وروسته له هغه صادر شوه چې ښاغلي یون د هیواد د قوانینو په وړاندې د بغاوت او خیانت تورون ته د ځواب ویلو لپاره 3 غوښتنې له پامه غورځولې. د یکشنبې په شپه څارنوالانو له محکمې وغوښتل چې د یونګ سوګیول د نیولو امر صادر کړي چې د واک څخه د ناوړې ګټې اخیستنې او بغاوت په تورونو کې ښکېل دی. د دسمبر له 3 راهیسې چې نوموړي په سویلي کوریا کې پوځي حکومت اعلان کړی دغه هیواد په ژور سیاسي بحران کې دی. ښاغلی یون د جنوبي کوریا لومړنی ولسمشر دی چې نیول کیږي. د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو دا او د دې مهال لنډ خبرونه تر بیا ښې چارې.